السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده او مخکې هم بعض شاګردانو دې متعلق پوښتنه کړې ده. بعض شیان ګروپ ته راواستئ چې وایي 2 واره کلمه شریفه ووایاست او نورو 10 خلکو ته یې ورسوي. که مو ورسوله په 3 ورځې کې به داسې د خوشحالۍ زیری ووینئ، او که مو نه ورسوله په 40 کاله کې به تاسې د خوشحالۍ خبره نه واورئ، غمجن به یاست. نو دی وایي دا د شریعت له نظره څنګه د موږ اوس څه وکړو. واقعیت محترمه دا بعضې ساده لوح انسانان د عوام عامیان خواران خو نه چې دا خبرې وویني به عرب وبېرېږي چې که دا اوس نه ورسوم نو به زه د مصیبت او د غم سره به واقع شم او رسول یې ګران کار وي. نو محترمه د ابي هريره رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 1400 کال مخکې داسې خبرې کړي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي چې هغه اوس واقع کېږي، راځي کې واقع او بیا به وروسته هم راته پېښ شي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، په آخر د زمانه کې به هغه دروغجنان او دجالون وایي د دجل څخه د هغه تلبیس ته وایي ډېر مکرجن فریب کوونکي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په آخر زمانه کې به دجالون دا فریب کوونکي راوځي، کذابون دروغ ویونکي به وي، دروغ به وایي. یأتونکم من الاحادیث، تاسو به راتګ کوي په دې خبرو سره بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم، نه به تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلرو اورېدلي، داسې ناولدې خبرې به درته را وړاندې کړي. ایاکم و ایاهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانونه وساتئ، تاسو له دوی څخه ځانونه وساتئ، تاسو د دوی نه ګمراهان کوئ او نه دې تاسو دوی په فتنه کې اچوئ، ځانونه ځینې وساتئ. نو واقعیت دا خبرې چې دا اوس راځي دا خو دا ټلیفونان چې پیدا سول دغه د جالونو کذابونو سره پیدا سول، نو خو دا ټلیفونان هم د دغه شیطانانو جوړ کړي دي دا کفارو، او دا چمن هم دې کره شروع کړه د جالونو کذابونو هم د دې ټلیفونانو سره پیدا سول. خو خو نه دغه میسجانو نه دغه کیسې وي. انو میسج درته راسي دا دونه اذکار که سړی په شپاروس دا دونه اذکار پکې دي په دې شپاروس کې نه ورسول، په دې ورځ کې دي 10 نه پورته نه ورسول، د غم خبر به واوري، په دې ورسول سهار ته به دستي د شادۍ خبره واوري. نو محترمه دا هغه خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته ویلي دي چې په تاسو کې به هغه فریب کوونکي درواغجنان راشي، په تاسو کې به خبرې نشر کوي، هغه به حقیقت نه لري، نه به ستاسو پلرو اورېدلي او نه به ستاسو خپل اورېدلي. مالک رحمت الله علیه مبارک د دې حدیث متعلق وایي چې داسې خبرې به تاسو کوي چې نه به تاسو د پخوانو علماو څخه اورېدلي او نه به د پخوانو څخه اورېدلي، نوي شیان به په تاسو کې ایجاد کړي. نو په هغو کې یو دغه میسجان هم دي. مرقات جلد اول صفحه 256 رقم د حدیث 115 کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنه. نو محترمینو دغه د جالون کذابون کې ځان ما داخلوي، دغه میسج که هر چا واستوه، که هر چا پر فیسبوک باندې نشر کړي، دا به هم دغه حدیث لاندې راسي، دغه حدیث مصداق د دې حدیث به پرده باندې تطبیق شي چې دی بم په هغه فریبجنو او په هغه دروغجنانو په هغه د جالونو په کذابونو کې به داخل. ما دغه میسجان چاته رسوي، ما دغه میسجان ګوري چې درته راسي دستي یې ډیلیټوي، ماته وخت ملا یو دغه راواستوي وایي دونه وار که دغه ذکر وکړې نو به یې د یو خوشحالۍ سره به ساعته مخامخ شي، که دې نه ورسوو ما هلته دستي ډیلیټ کړي. کوم شیان چې موږ ته دین او موږ ته شریعت او موږ ته قرآن موږ ته حدیث او موږ ته فقه راښولي دي باید په هغه باندې عمل وکړو. که زموږ دلایل هم 4 دي، یو شی اثبات د یو شي فضیلت چې موږ بیانوو په کتاب الله په قرآن سره وي، قرآن له هغه څه ساکت وي، یا قرآن کې نه وه، حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که په هغه کې هم نه وه، بیا اجماع د امت که هغه هم نه وه، بیا قیاس چې دغه دلایل 4 زموږ د دین اصول او دلایل. نو دغه د میسجانو استول دا خبرې دا ټول هغه دروغجنانې خبرې دي چې مسلمانان په انتشار او په تکلیف کې اچي، او بل دغه خلک د الله څخه وبېرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي څوک چې زما امت بیروي الله به په ورځ قیامت وبېروي. نو دا یو نوع بیره ده چې انسانان موږ تاسو بیرو، که د دی نه وکول دا چې غټ غم به در پېښ شي. دا ولې مسلمان بیره، ولې مسلمان ته عجب ضرر ورسوي؟ نو دا هغه د دجالونو د کذابون خبرې دي، دغه دروغجنانو دغه تلبیسانو دغه فریبګرو خبرې دي. په دې پسې ما غوږ نسئ، ما په باور په کوئ. خاص په دا فیسبوکو باندې دا ډېر نشر کېږي او دا میسجانو د موبایلو باندې دا ډېر نشر کېږي. د دې څخه پر اجتناب وکړئ که د آخرت خیر او نجات غواړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.